د طالبانو یو چارواکی وایي چې طالبان به زر سرپرسته کابینه اعلان کړي او لوړې مراسم به ترسره کړي. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د طالبانو اسلامي امارت په نږدې راتلونکي کې د خپلې سرپرستې کابینې د بشپړېدو او د دوی د لوړې د مراسمو د ترسره کېدو خبرداری ورکړ. د طالبانو د اسلامي امارت د چارو ادارې سرپرست وزیر احمد جان احمدي نن دوشنبه د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست مولوي عبداللطیف منصور د معرفي کېدو پر مهال دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه د لوړې مراسمو د ترسره کېدو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل مخکې هم د خپلې سرپرستې کابینې د لوړې مراسمو ته تیاری نیولی و، خو دغه مراسم یې لغوه شو. د هغه مراسمو د لغوه کېدو لوی دلیل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته د بهرنیو هیوادونو نه چمتووالی و. د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو شرط ایښی چې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د رامنځته کېدو، بشري او نورو اساسي حقوقو ته د طالبانو د درناوي او نړیوالو سره د ښه تعامل په صورت کې به د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. خو اوس چې طالبانو یو ځل بیا د لوړې مراسمو په هکله اوازې تودې کړي، نو ښکاري چې بهرنیو هیوادونو به هم د طالبانو امارت په رسمیت پیژندلو ته زړه ښه کړی وي. په دې هکله مو خپل نظرونه سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر تازه ویډیوګانو مه هېروئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.